له ناروغۍ د خبر شوی یم زاهد صاحب له ناروغۍ د خبر شوی یم د اسمانونو رب دې ښه که یاره راځئ چې دغه ښکلو ته ځانونه لیونه کړو یو شور خو به پیدا شي د میینو په کاروان او بل شعر دی وایي چې د هغه سترګو پښتنو خبرې څنګه درنې دي د درنو خبرې درنه به وانه وړمه پوه شوې که نه درته مې وکړې د پښتو خبرې سلامونه ملګرو شریف الله عارفي یم د یوې نوې ویډیو سره ستاسو حضور ته بیا حاضر شوم په دې ویډیو کې به موږ تاسو امیر حمزه بابا خواته بوزو دا د خیبر سیمه ده هغه سیمه چې په دې کې د دښمن د ماتو او د ککریو نښې نښانې پاتې دي د هغه سیمه ده چې په دې کې د ننګیالیو ځوانانو د ننګ او د غیرت او د دښمن په وړاندې د مقاومت ښکاره نښانونه پاتې دي دې سیمې ډېر عالمان او پوهان خپلې پښتنې ټولنې ته ورکړي دي چې د هغې له جملې څخه ارواښاد حمزه شینواری مصري خان خاطر افریدي خیبر افریدي او نور د یادولو وړ دي دا دی د حمزه بابا چوک ته راورسېدو د هغه چوک دی چې یوه لاره یې لنډي کوتل ته او بله لاره یې د لنډي کوتل بایپاس او د بایپاس نه یوه لاره د حمزه بابا طرف ته کوزه شوې ده اوس موږ د حمزه بابا په طرف روان یو مزل په موټرسایکل کوو لاره خامه ده او دا دی ورته راورسېدو ما سره په دې سفر کې ملګري دي عبدالحکیم تیراوال فضل واحد زاهد او محمد بلال مفکر صاحب موږ ته دا مخامخ د تاترې غرونه دي دا هغه تاریخي غرونه دي چې د پښتو په ولسي ادب کې ډېر یادېږي لکه یو ټپه ده وایي چې په تاترې راشه جانانه د خیبر لارې افریدو نیولې دینه اوس موږ د حمزه بابا مزار ته را داخل شو مخامخ حمزه بابا ادبي میله او ورسره هغه ادبي اشخاص چې خاطر پرېږدي حمزه بابا او نور اشخاص پکې دي عبدالحکیم تیراوال او فضل واحد زاهد صاحب هم دلته را سره ملګري دي امیر حمزه بابا د ملک بازمیر خان زوی په 1900 کال د خیبر د لنډي کوتل سیمه کې د فاني نړۍ ته سترګې وغړولې او په 1964 کال د فبروري په 18مه له دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې په قوم شینواری دی لومړنۍ زده کړې یې د لنډي کوتل په کلیواله سیمه کې بیا د نورو زده کړو دپاره پېښور اسلامي کالج ته راغی خو د غریبۍ د وجې ترنه علم او تعلیم نیمایي کې پاتې شو موږ اوس د حمزه بابا مزار ته را داخل شو د مغفرت دعا مو ورته وکړه او د مغفرت د دعا نه وروسته موږ ملګرو یوه لنډه مشاعره وکړله چې په دې ترتیب ستاسو حضور ته وړاندې کیږي ډېر زیارت کوونکي او مینوال هم را سره په دغه مشاعره کې کېناستل د هر پروګرام دپاره د یو مشر ضرورت وي او تر څو چې د هغه په مشرۍ او صدارت کې دغه پروګرام سر ته ورسیږي نو زموږ او ستاسې د دغه پروګرام مشر د ګلورین ادبي جرګې صدر چې اصلي صدر هم دی د هغه په صدارت کې دغه پروګرام سر ته رسوو هغه د ښاغلی عبدالحکیم تیراوال ښایسته او ښکلی شاعر د تیرا د دنګو غرونو د تیرا د ننګیالیو غرونو یو شاعر دی نو زمونږ د دې پروګرام صدر ښاغلی عبدالحکیم تیراوال صاحب دی ډېرې بخښنې سره یار کینې خوځېږي مه بس یا الله خیر وکړي ته وګوره څه مسله خو نه کوي پروګرام شروع کوو شروع یې د فضل واحد زاهد صاحب د شعرونو نه کوو او په دې شعرونو باندې زاهد صاحب ته بلنه ورکوو چې له ناروغۍ د خبر شوی یم زاهد صاحب له ناروغۍ د خبر شوی یم د اسمانونو رب دې ښه که یاره او تا چې د زم
زم راته وویلې تا چې د زم راته وویلې له پښو مې وتښتېد ځمکه یاره په دې شعرونو سره بلنه ورکوو د ګلورین ادبي جرګې سرپرست اعلی ښاغلی فضل واحد زاهد صاحب مطلب یې داسې ده چې وایي ښکلي مشران خاورو ته تلي ښکلي مشران خاورو ته تلي ترېنه پاتې شو جهان خاورو ته تلي او هر څه پاتې شولو هر څه ترېنه پاتې ارماني ډېر په ارمان خاورو ته تلي او ته به هم ځي ناز غرور په ځوانۍ مه کړه ناز غرور په ځوانۍ مه کړه ستا په شان ښکلي ځوانان خاورو ته تلي او د هر چا په خپل وخت خپل نمبر دی د هر چا په خپل وخت خپل نمبر دی غریبان او هم خانان خاورو ته تلي نو بیا ته صحیح انسان چې غرور کړي مقدس پیغمبران خاورو ته تلي مننه او نصیحت دې کړه په دې شعر باندې ختم چې زاهد ډېر یاران خاورو ته تلي او بل غزل به درته وړاندې کوم چې یا خو زما زړه هغه شور نه لري عارفي صاحب ارشاد یا خو زما زړه هغه شور نه لري یا د جانانه مینه زور نه لري مننه او منم غریب یم بېوسه یم خو غریبي خو خیس پیغور نه لري منم غریب یم بېوسه یم خو غریبي خو هیڅ پیغور نه لري او د هغه خلکو به وي څه ژوندون چې کډه په سر ګرځوي کور نه لري او په دنیا یوازې یک تنها دی ډېر بدنصیب رور دی رور نه لري په دنیا یوازې یک تنها دی ډېر بدنصیب رور دی رور نه لري او چې ورله ډاډ او ډاډګیرنه ورکړي داسې نیازبینه شانتې خور نه لري او وایم مسکان تیریږي څنګه به وخت هغه یتیم باندې چې مور نه لري او مقطع داسې ده چې د هغه خلکو وي الله په دنیا زاهده څوک چې هیڅ څوک نور نه لري مننه دا و فضل واحد زاهد صاحب چې په خپلو رنګینو خیالاتو یې موږ او تاسو ونازولو یقینا ډېر خوند یې وکړ خوند به په دې کوي چې نن د حمزه بابا د مزار په خوا کې او خپل خیالات اظهار کیږي نو دا د دې کمال څه د حمزه بابا د زیارت پر انوار او د هغوی د کشش او څه د زاهد صاحب د ډېرو د کتابونو د ډېرو غزلونو د لیکلو نتیجه ده په دې برخه کې اول یو غزل وایم چې بیا صدر صاحب ته بلنه ورکوو چې مې چا پسې محل د زړګي رنګ دی هغه یار مې نن ولاړ زما تر څنګ دی چې مې چا پسې محل د زړګي رنګ دی هغه یار مې نن ولاړ زما تر څنګ دی او زه بیا ولې په غزلو کې نستا یم د رقیب په مخ کې کړی په ماننګ دی زه بیا ولې په غزلو کې نستا یم د رقیب په مخ کې کړی په ماننګ دی او ستا د زلفو خوشبویي دومره خوږه ده حق حیران ورته عنبر مشک او لونګ دی ستا د زلفو خوشبویي دومره خوږه ده حق حیران ورته عنبر مشک او لونګ دی تور زلفان کنجک باڼه بادامي سترګې صدر صاحب تور زلفان کنجک باڼه بادامي سترګې قد قامت د چنار په شانتې دنګ دی او باڼه غشي دواړه وروځې چې کمان شي
باڼه غشي دواړه وروځې چې کمان شي سر له اوسه مې بایللی دغه جنګ دی. په دې شعرونو سره بلنه ورکوو د دې محفل صدر عبدالحکیم تیراوال صاحب ته چې په خپلو زرینو خیالاتو مو ونازوي. ډیره مننه د ټولو ملګریو. د زاهد صاحب شعرونو باندې څو شعرونه ملامو یو شول چې د غزل نه مخکې چې پراته دي بادشاهان تر خاورو لاندې، چې پراته دي بادشاهان تر خاورو لاندې، انبیا او اولیان تر خاورو لاندې. او غرور مکه شی به خاورو سره خاورې، غرور مکه شی به خاورو سره خاورې، چې پراته دي ښه ځوانان تر خاورو لاندې. او نن دستا نوم کا یادېږي بیا به نوي، نن دستا نوم کا یادېږي بیا به نوي، شي به ستا شوکت نشان تر خاورو لاندې. او غزل په دې ډول دی چې ګنې ویده شم د ماښام سترګې پټې کما، ګنې ویده شم د ماښام سترګې پټې کما، نه راځي خوب خو له ناکامه سترګې پټې کما. او زه په ځان نه یم خو ستا نوم د بدنامه نشي، زه په ځان نه یم خو ستا نوم د بدنامه نشي، غلی راتېر شم ستا د بامه سترګې پټې کما. او مننه او زما و ستا په محبت کې چې خلل جوړوي، زما و ستا په محبت کې چې خلل جوړوي، د داسې خلکو د سلامه سترګې پټې کما. او مننه. او کله د خپلو ارمانونو په مارې غلی شم، کله د خپلو ارمانونو په مارې غلی شم، زه خو په ځان د انتقامه سترګې پټې کما. مننه. کله د خپلو ارمانونو په مارې غلی شم، زه خو په ځان د انتقامه سترګې پټې کما. او د بازو بازو په محفل کې چې سر ښکته یمه، د بازو بازو په محفل کې چې سر ښکته یمه، د خو له ډېره احترامه سترګې پټې کما. او د مقطع شعر دی چې زه تیراوال حکیم ایمان لرم می خور نه یمه، زه تیراوال حکیم ایمان لرم می خور نه یمه، سکینو زکه ستا د جامه سترګې پټې کما، سکینو زکه ستا د جامه سترګې پټې کما. چې بل به چتب کیو شي ولا سانا مصالحي کجی دل کې نه خام موت ګټ شیرونه لري کنه خام موت هغه موت ګټ شیرونه لري چې ټوټي ټوټي دغه خدا چې فنکار یم د وخت خوږې سندرې مې په خوله دي، فنکار یم د وخت خوږې سندرې مې په خوله دي، خوږې 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 خبرې مې په خوله دي. او زما بیله دنیا ده په دې دشتو او میرو کې، شپونکې یم د غره تورې ګورګورې مې په خوله دي. او ناسیحه لږ زما نصیحت هم در سره واوره، ناسیحه لږ زما نصیحت هم در سره واوره، لږ غوږ کې ده په غور ملغلرې مې په خوله دي. مننه. او ساتم به یې ملګرو په ټاپو کې تر خپل وسه، ساتم به یې ملګرو په ټاپو کې تر خپل وسه، او د خپل وطن نه لارې مسافرې مې په خوله دي. مننه. ساتم به یې ملګرو په ټاپو کې تر خپل وسه، او د خپل وطن نه لرې مسافرې مې په خوله دي. مننه ډېر. بیا زمونږ د مشاعرې په دوران کې یو سپین ږیری بابا راغی چې د امیر حمزه بابا رشته دار هم کېده. د هغه په هکله یو لنډ معلومات او یو څه انتخابي شعرونه داسې راته وړاندې کړل. راځئ چې په شریکه یې واورو. بابا نوم څه دی؟ خیال محمد خیال. د همدې سیمې؟ مونږ به حمزه بابا دا ټول اشرف خیل یو. مونږ دا په غټه صفه خوږه خیل یو شینواري. نو په هغه کې درې تپې دي، یو فاطمي خیل دی، یو بسی خیل دی، او یو اشرف خیل دی. نو خدای بخښلی حمزه بابا چې کومو په اشرف خیل کې زیږېدلی دی. دی چې کوم دی د عمر یو 1907 پیدایش او 18 فروری 1994 کې د رمضان میاشت او جمعې مبارک ورځ وه. نو د دې دنیا نه سفر شو.
وفات شو. نو بیا چې کوم دی دا هلته مونږ په خپله هدیره کې ښخ کړ. چې ښخ هم کړ مونږ ته خو پته وه چې دا هلته نشي پاتې کېدی، دا به خامخا څوک بل ځای ته منتقل کوي. نو بیا چې کوم دی هلته مونږ امانت ښخ کړ، امانت هم ښخ کړ 52 سال. خیبر و استازو د جمرود و شاعر و د شاګرد و حمزه بابا، نو هغه امانت 52 سال ښخ کړ چې په دې 52 سال کې خو به دی خامخا بل ځای ته منتقل کړي. نو بیا سابقه ګورنر اوس د مخکې ورځو کې وفات هم شو، افتخار حسین د کوهاټو. اب بیا راغی هلته چیا نامې کې، نو ده شوي وو 2 کاله 11 ورځې هلته په مقبره کې. نو وی دا هم دلته تله ښخ کړی دی. نو بیا مونږ ورته وویو چې دا خیر دی راوتی شي، دا امانت ښخ دی. نو بیا چې کوم دی دی مونږ چیا نامې کې راویسته او ژمه و بارانونه واورې ورېدې او چې کوم دی که نه 10 بجې باندې شپې مونږ په ده قبر باندې شوري وکړه او الله تعالی باران داسې ودرول لکه چې په کال کې هم نه شوی، چې مونږ کودایي راوغسته او کار هم شوري کړ، باران ودرېده. نو په باندې 2 بجې وې چې دلته مونږ منتقل کړ. دا آبادۍ نه وي یا دشته وه چې هر خلک پکې رېده او د طالبانو ډېر غټ دور و، زیارتونه یې ورانول. دلته یو زیارت و سید کمال هم ران کړ. نو په ده باندې بیا مونږ چې کوم دی که نه څو ورځې داسې ډیوټي وساتله چې ماشین یې را سره وي، ګرنیټونه را سره و. او د ده چې کوم دی کوم خورینو لالزاده ناظر د ده لومبی شاګرد هم و. نو دا چې کوم دی د زوی و شفیق محروم هم شاعر و. نو هغه دا قبر چې کوم وخت کې مونږ د تابوت راویسته، نو دا خلک 11 کسه وي چې مونږ یې ګورو. نو هغه شفیق کت زه بس هغه دا و چې زه بې زړه کې وساتم چې د نورو خلکو ووایي چې دا مونږ ګورو. نو ویل بس دا یې عزت شو، زه هم نه ګورم. نو بس دلته هم راوړ، دلته هم بیا ښخ کړ. بیا چې کوم دی که نه یو څو ورځې سخته هغه وه، هغه په مونږ دفاع وساتله، په بس کوټې غوندې حساب و پوه شي، بس ټول دا خپل رشته دار یې و. نو بیا چې کوم دی بس افتخار حسین دا کار شروع کړ. نو بس دغه کار سره چې کوم و که نه دا هر څه هغه و دلته جنګلې لګېدلې وي، دنه هم جنګلې لګېدلې وي. نو بس بیا چې کوم دی که نه په 24 کې 2024 کې میرولی و میجر جنرل هغه چې کوم دی وی چې دا خو ما روپۍ منظوري کړي او دا دوباره جوړو. نو مونږ ورته دا خو ډېر ښایسته دی، چې بس پیسې خو ما رایستلي او منظوري مې کړې. نو دی بیا په 2024 کې مونږ بیا دا هر څه بدل کړ، دا هغه هر څه بدل شو. نو بیا چې کوم دی دا جنګلې منګلې در شوې، دنه هم جنګلتا وه. نو دی بیا چې کوم دی که نه بس بل هغه باندې جوړ شو، ډیزاین باندې. مخکې په دې دیوالو ډېر شعرونه وو، هغه شعرونه بیا ټول هغه رنګ سره هغه شو. نو مونږ دا هغه اراده چې دا شعرونه به مونږ بیا هم په دا ټولو دیوالو باندې لیکو خیره انشاءالله چې الله تبارک. او دا ستاسو په رشته کې څه کېده امیر حمزه بابا؟ حمزه بابا چې کومه زما خور چې کومه وه د ده ورندیار وه، او د ده ورورونه چې کوم و که نه زما خورین دي، او د رور چې کوم دی زما اوښی دی، او د ده خورین چې کوم و ناظر شینواري اړومبی شاګرد یې دا و. نو هغه زما خسر هم و او تره زویم هم و او د حمزه بابا خورین و. د ده بچي شته دی اوس؟ اوس مسیح شته دی، زامن یې نشته؟ نه زامن یې هم مړي دي او هغه ورونه یې هم مړي دي. هلته بیا یې زه به بیا انټري ورته وکړم، هلته ټول تصویرونه لګېدلي. او نمسی کوم ادب خدمات شاعران څوک شته او که نه؟ نه بس نمسو کې خو یې داسې ډېر شوق هغه نه و، ټول تعلیم او هغه ته توجه ورکړې وه. او دا خبره چې بس دا نور یې څومره یي، دا شفیق یم دغه د خورین زوی و او زما اوښی و شفیق. نو دی چې مړ کېده نو ما ته یې وویل چې او هغه راکړه زلکده نلات کې و، نو ما وله بالپین او هغه ورکړه. نو دی ګبراو ګړېدی نه شو. نو دی یو شعر ولیکل، اما په جیب کې واچول. زما کور ولاده خور هم ورته ولیاړه وازم. نو زه واپس کور ته راغلم، نو داسې ګنټه یا نیمه پس
خور یې راغله زما کور والا ژړلې ما ته پته ولګېده چې دی وفات شو. ما څنګه چل دی چې بس پاک ورسېد ماشین نه لله و انا الیه راجعون. نو ما شعر راواخیست چې شعر ما وکړ نو په هغه کې لیکلي وو چې په خوب کې راله راشه غریب نیولی غوندې یم. په خوب کې راله راشه غریب نیولی غوندې یم. شاهد چې رانه دی داسې غلی غوندې یم. عرفان مې د خدای شو زه پروا لرم د چا چې الله چا ملګری شي څوک چاته پروا لري. عرفان مې د خدای شو زه پروا لرم د چا شفیق په زړه صادق یم خدای بخلی غوندې یم. او شفیق په زړه صادق یم خدای بخلی. او دا ناظر شینواری دا خو خوری و د حمزه بابا د دوی د خاندان کې شاعران پاتې شوي دي که نه؟ شاعران پاتې شوي دي. یو یې دا شفیق و چې په حق ورسېد اوس پې دا کتاب هم جوړېږي هغه مر څه راټول کړه. او یو ضیا سکول کې ماسټر دی کلیم شینواري نو هغه ټوله دا کنټرول هغه سره دی. مشاعري هغه نو دا په هغه باندې هغه وه ادبي هغه وه مشاعره د په هغه کلیزه وه د ناظم شینواري هغه حمزه بابا نو روژې نه لږ هغه وه مخکې وه یو څو ورځې. نو بیا چې کوم دی که نه دلته ډېر لرې لرې ځایونه کوټې نه بلوچستان نه وزیرستان نه پېښور نه چارسدې نه صوابۍ نه چې چېرته شاعرانو ټول بیا راغله لاندې پارک کې مونږ بیا هغه وکړه مشاعره. نو د کال په کال باندې کلیزه مي او هسې داسې ادبي هغه مشاعره یي. د کلیزې کنټرول یې څوک کوي کال په کال؟ بچي هم تاسو وایئ چې ادب نه لرې دي سیاسي خلک شوي دي ټول د وظیفو والا دي ډیوټۍ والا دي. دا ناظر شینواري کورنۍ خلک یې کوي؟ نه دا ناظر شینواري زوی دی زوی کلیم استاد او هغې که مراد شینواري وفات شوی دی حمزه بابا زوی و. هغه د حمزه بابا ته یو ورځ وویل حمزه بابا ورته وویل چې ته کومه فلم کیسه جوړې یا یې ډرامه جوړې د هغه 200 کاله مخکې تاریخ ګوره نو چې په هغه مطابق جوړه شي نو وزن به مې پکې او کشش به مې پکې خلک به یې خوښوي. نو مراد شینوار ورته وویل ستا خو مې یو ډمې لګانه جوړه کړې. نو حمزه بابا ورته وویل بچی اګانه ما جوړه کړې خو هوه پښتنه ډمه وه خو پښتنه وه. نو هغه له ما دا ګانه ورکړه چې نیغ دې راته وکاتل د شرمه ته کسره شومه او ټکنده غرمه شوم. او پښتنه وه ډمه وه خو په محفل کې چا په غلطه سترګه لیا سترګه وال لیا غلط یې وکاته نو شرمه نه ته کسره شوه ځکه چې هغې په پښتنې رګو او ټکنده غرمه سختې غوسې ته یي نو ټکنده غرمه شومه. چې ستا په هننګو کې د حمزه د وینو سره دي ستا په هننګو کې د حمزه د وینو سره دي او ته شوې د پښتو غزل ځوان زه دې بابا ته شوې د پښتو غزل زبردست ته شوې د پښتو غزل ځوان زه دې بابا کړم. او ستا په هننګو کې د حمزه د وینو سره دي او ته شوې د پښتو غزل ځوان زه دې بابا کړم. او هسې په کتو مې ځواني مرګ بلې هسې په کتو مې ځواني مرګ بلې او لږ خو راته وګوره په مړو سترګو. ډېر ښه دی ارشاد ارشاد ارشاد. هسې په کتو مې ځواني مرګ بلې او لږ خو راته وګوره په مړو سترګو. او ووایه قاصد ته ګناه زه کوم ووایه قاصد ته ګناه زه کوم. ارشاد ووایه قاصد ته ګناه زه کوم زور خو یې کمبخته په تا نه راځي. زبردست زبردست. ارشاد ارشاد. زور خو یې کمبخته په تا نه راځي زور خو یې کمبخته په تا نه راځي. او زور خو یې کمبخته په تا نه راځي زور خو یې کمبخته په تا نه راځي او ووایه قاصد ته ګناه زه کوم. زبردست. او خدای دې ماینډیر کا چې خیرې کوي زبردست. خدای دې ماینډیر کا چې خیرې کوي نور خو یې چل د دعا نه راځي. او ګوره حمزه خوله په خوله چې نشي د رقیب سره
ګوره حمزه خوله په خوله چې نشي د رقیب سره ارشاد ګوره حمزه خوله په خوله چې نشي د رقیب سره تا ته د ښکاره چې د سړو خبرې نورې دي او تا ته د ښکاره چې د سړو خبرې نورې او دا بل شعر دی ارشاد چې ستا د سپینې خولې اقرارو خو بس تیر شو ستا د سپینې خولې اقرار خو بس تیر شو ارشاد ستا د سپینې خولې اقرارو خو بس تیر شو ښکل تا ته انتظارو خو بس تیر شو او ښکلو تا ته په کتو شوې درته سترګې ښکلو تا ته په کتو شوې درته سترګې او ستا د سرو شونډو دورانو خو بس تیر شو زبردست او خړ خیبر خو په مازه که خوږ لګېږي خړ خیبر خو په مازه که خوږ لګېږي چې دوران پکې د یارو خو بس تیر شو او ستا د لاسه په ما داسې ټوکې وشوې ستا د لاسه ستا د لاسه په ما داسې ټوکې وشوې رقیبانو های ناتارو خو بس تیر شو زبردست او د سورلي پسې خزان وي دا دستور دی سپرلی پسې خزان وي دا دستور دی ارشاد د سورلي پسې خزان وي دا دستور دی او ستا د ښکلې ځوانۍ وارو خو بس تیر شو او ستا د ښکلې ځوانۍ وارو خو بس تیر شو کې یو دوه شعرونه تاسو ته ډالۍ کوم چې کوم ځوانان تور او قلم دواړه په لاس کې واخلي کوم ځوانان تور او قلم دواړه په لاس کې واخلي بیا مو د خپلو قسمتونو سهار رون وینم کوم ځوانان تور او قلم دواړه په لاس کې واخلي بیا مو د خپلو قسمتونو سهار رون وینم او د دې ځنګل جانورو شیر نه بغاوت کړی دی د دې ځنګل جانورو شیر نه بغاوت کړی دی ګیدړ ماوین دی او پاچا به پکې شکون وینم د دې ځنګل ډیره مننه د دې ځنګل جانورو شیر نه بغاوت کړی دی ګیدړ ماوین دی او پاچا بیا پکې شکون وینم او دا جدا شوی کټ به جوړ شي که نجار تکړه وي دا جدا شوی کټ به جوړ شي که نجار تکړه وي د لرې شویو بازوګانو سر کې چون وینم دا جدا شوی کټ به جوړ شي که نجار تکړه وي د لرې شویو بازوګانو سر کې چون وینم او ولس یې غر کیږي دی یې چغې د فریاد نه اوري ولس یې غر کیږي دی یې چغې د فریاد نه اوري زه د دې ښار واکدار غوږونو باندې کوڼ وینم ولس یې غر کیږي دی یې چغې د فریاد نه اوري زه د دې ښار واکدار غوږونو باندې کوڼ وینم او د پارا زړه ګنډل پکار د محبت په تار دی زاهد صاحب د پارا زړه ګنډل پکار د محبت په تار دی خو د غماز لاسو کې دی لره بیا بوڼ وینم د پارا زړه ګنډل پکار د محبت په تار دی خو د غماز لاسو کې دی لره بیا بوڼ وینم او اخرنی شعر دی چې مقطع ده کله حاضر چې د پوهانو په مجلس کې شمه کله حاضر چې د پوهانو په مجلس کې شمه زه عارفي د دوی په مخ کې ځان یو سوڼ وینم بابا ډیره مننه تکلیف معاف کړئ وخت مو دی ونیو کور مو ودان الله دې ژوندی لره چې موږ سره دی د امیر حمزه بابا معلومات شریک کړل او موږ په علم کې اضافه والی راغی ملګرو دا و خیال محمد خیال صاحب چې تاسو سره د حمزه بابا د هغه د کورنۍ د هغه د شاګردان پاک له یو څه لنډ معلومات شریک کړل د توجه نه مو ډیره مننه د یو کسو ستا غوندې ځوانو زه مصر لاړم ټوله دنیا کې اسلامي یونیورسټي په مصر کې ده چې هوټل کې ما کمره ونیوه او ما زه داسې لاړ شه هغه یونیورسټۍ له یو سټور کې به رساله راواخلې چې ټیم په پاس کړي یوازې نو چې هلته چې لاړم ما په عالمانو فکر شو نو په عالمانو نامې وې 1 2 3 7 نمبر کې حمزه بابا و خو د ځان نه ښکاره کول حمزه بابا ځان نه ښکاره کول کې نه ده ډېر یو شخصیت و بس صفت نه بار خبره ده پوه شي
چې حمزه بابا یو ډېر بزرګ او یو هغه سړی و